یو ځل حضرت جبریل علیہ السلام راغی رسول الله مبارک له. نو د حضرت جبریل علیہ السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو انسانی شکل کې. نو حضور پاک تپوسو کو جبریل زه پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې تمام د خدای بعضې بندګان دننه کېږي. نو جبریل دوزخونه که دوزخه وینا اوه دوزخه دي اوه دوزخه دي یو بل د پاسه دي الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وي د الله رسوله ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین به لاندې پراتی. منافق پیژنې دو قسمه دی، یو عقیدوي دی یو عملی دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان، لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري لکه کافر په خولې مسلمان مونځ به هم کوي د سره. عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته مونځ به هم کو روژې به هم نیولې، لیکن نه د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي. نو چې څوک په ظاهر منظم کوي پټکې دی وي ګیره دی وي ارس دی وي خو چې دړه نه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي، دا مسلمانی به کله ختمېږي، دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي. دا منافق دی، دا خطرناک شی دی، دی بلاندې درجه کې. دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف. مخکې ورځو کې سوات ته تلم، سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي. نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه. ګوره اوس ښه د دین دې دشمنۍ ده. اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده. دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې؟ هغه ښځې ته وایي او تی څه کوم؟ خو د کور کار کوم که نه. وی بار نه ګرځې؟ وی بار څه کوم؟ نه څه کار روزګار؟ وی کار روزګار مې خاوند کوي که نه. خطاړو بار وځې؟ نه نه به دې کور کې هم که نه. او زمونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور. دا ښکلې خبره ده. وقرن فی بیوتکن، کورونو کې کښېنئ. ولا تبرجن تبرج وزیر وزا خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې؟ نه. ولې؟ نو خاوند راوړي که نه؟ خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو؟ دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده. ور اوس ښه دی تخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې. غوا لم ګیا راوړي خوري او تا لم خوراک راوړي خوري. غوا هم خدمت کوي، پی والا ورکوي، سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي. نو پته په دا غوا کې څه فرق شو؟ دا ښځه په دې پوهېوله چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړی یې هیلې او ته یې نه یینې ته غوا کې څه فرق شو؟ وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه. اخري خبر په سارا سری کنه را دننه شوه. ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته خو ستا او دې خره کې څه فرق دی؟ دا خرم بار ګرځي دنیا اینې او تم بار ګرځي دنیا اینې. دې خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې. دا خرم په ډیرانونو ګرځي او تم په ګندونو پسې بار ګرځي. سړو سره ولکانو سره پوټولو کې شپې ډیرانونه نه دي. هم آزاده او تم آزاده، هم لږ ساعت له کور ته راشي تم لږ ساعت ته کور ته راشي. هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکرې تم. نو تا او دې خره کې څه فرق دی؟ وی د انجیوس جنۍ دوپټه په سر کړو غرې وال. دا به خبرې ورته په ذهن کې کوي.
کله به راته وایي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلو خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې خلق د سپومې ته نن ورته دی وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلق دی ځي زه سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خیجه د دې خلقو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي ځان له جوړه کړه د موټر نه دی نه منې کوي درې ځان له واله صحابو سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه نه منې کوي د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه دا غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولی دونه وي نو په میدان به واچولي نو اوښان به پې ګرځول په هغې به صفا کولی عثمان صاحب څونه مالدار نو دا د خلکو دا خیال دی چې کنی که ما چېته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې موږ به نه تېرو ته غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای باندې یری یو سړی د امام احمد ابن حنبل ګاونډي لور سټک به و لورو او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولید او تپوس یې تیو که چې وی قتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي اوس څه کې هغه سره دنیا کې هم ګاونډي هم دلته هم ګاونډي دا ملا صاحب راویښ شو چې راویښ شو د لور کور ته لاړ ښځې ته یې وله ور وډبم وی یاره یو تپوس ته نه کوم ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولید خشته سپینو جامو کې په باغچه کې او دا د جنت نښې ښه که یو مړی دې په سپینه جامه کې ولید دا د جنت نښې د اسلام نښې برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړو چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته وایي چې ایمان راوړی نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کوم او دیم ویلي چې دا کومه تاله څوک راغلي دي په غار حرا کې دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی نو کوم ځای دی ورقه حضور پاک ورته ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدلی دی او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید دا د ایمان نښی نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته وایي د لور وی ستا د خاوند څه عمل کو ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړی دغه مونځ او دس پې کوو چټکې و نور څه عمل خو نشته یاره یو دوه عمل دي یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې او اوچت کړی به او اوسپنه له به را براو نو چې بانګ به ووې نو سټک به اوسپنه نه براو غاړې ته به کېښود جومات ته به روان شو نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی ودرېږه راوخو به بروم که نه ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده دا رانه یخېږي مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته
دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخیږي اسکاره خرابېږي دا به نیغ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک که به اوچته مو نو رابره بیا نه بس کې به یې ښود او منځله به روان شو د الله نوم دی ته وایي او دویم څه دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې نو ده ته به ښکارېده نو ده به یا الله ارمان چې دا بچی مې نه وي ارمان چې مالدار وي ارمان چې اوزګار وي نو ما به مos دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي نو بس وده شمه نو راپاسم سار مانځله ځمه الله به چیرې ښه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کوم الله که دا کار مې نه کولی دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کوم نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی خو چې په ډډه به واوړېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي نو دا ارمان به یې وکړه دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی د خدای نه غیرتي ذات بل شته ووایه شته نشته دومره الله غیرتي دی دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او منځله فورا منډه وه او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکر من کېدل رب ذوالجلال جنت هم ورکړ او د احمد ابن حنبل ګاونډی په هر کیف نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زاړو ته رسوي هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی خپل عبادت کوه تجارت کوه زمینداریم کوه او بخورلم هر څه خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة باس دی وخت کې کستا د زرګونو روپو تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ که دکان جرنده کا خو زه په منډه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله بس زه خدای اواز درته د الله د طرف نه شو ژبه د مؤذن ده ژبه د بنده ده ژبه د نیازلي ده ژبه د زید عمر بکر ده خو اواز د چا د طرف نه دی الله نه دا نماینده دی د خدای ورته پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي دا نماینده دی د خدای حی علی الصلاة منځله راځه شبه او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا او چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منځله د خدای د نوم احترام وکړه د خدای د نوم احترام وکړه منځه ته ودرېږه نو مونږ څوک نه منې کوو افسرم شا ډایرکټرم جوړ شا ډاکټر دې مزوی جوړ کا انجینیر دې مزوی جوړ کا کارخانم جوړ کا لس موټرې والا لس بنگلې جوړ کا نه منې کو شریعت نه منې کوي خو الله مې یې روا منځ مې یې روا خدای مې یې روا نو جبریل علیه السلام نبی علیہ السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه د منافقین دي پکې د هغې د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده شپږمه طبقه نو هغه طبقه کې مشرکان دي د هغې د پاسه طبقه کې مجوسیان دي د هغې د پاسه طبقه کې یهودیان دي د هغې د پاسه طبقه کې عیسایان دي او اخلوم